حمدالله محب استعفا کړې له دندې لرې شوی او که په خپله دنده دی حقیقت څه دی؟ سلام ستړي مه شئ. نن ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه ورکړل شول چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب له دندې لرې کړل شوی او ځینې خبرونه بیا داسې وو چې په خپله حمدالله محب استعفا کړې، خو د افغانستان د وسلوال پوځ ویان برید جنرال اجمل عمر شینواري دغه خبرونه رد کړي او ویلي دي چې حمدالله محب په خپله دنده دی، نه له دندې لرې شوی، نه استعفا کړې او نه هم د استعفا هوډ لري. په هر حال یاد دې وي چې حمدالله محب ولسمشر غني ته یو له نږدې کسانو څخه دی چې له ډېر وخت راهیسې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار دی، خو په حمدالله محب باندې وروستیو کې نیوکې زیاتې شوې او خلک روان امنیتي وضعیت ته په اشارې وایي چې حمدالله محب خپله دنده سمه نه ده ترسره کړې. په هر حال تاسو د حمدالله محب په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. زه بیا ستاسو پر تر راځم په لیو بخښل د مسپارم د الله په امان.